محترم وروره ستا پوښتنه دا ده چې یو سړی دعا کوي نو څنګه دعا دې وکړي. دعا قانون دا دی چې سړی دعا کوي، که ځان له دعا کوي، که جومات کې، که د لمونځ نه بعد وي، که د لمونځ نه مخکې چې سوال کوي او دعا کوي، نو پکار دا دی چې دی اول درود شریف وایي او بیا دې لاسونه پورته کړي او لاسونه دې سینې ته مخامخ ونیسي او بیا دې ووایي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. که دا نه ورځي نو صرف الحمدلله رب العالمین دی وای، دا هم ثنا ده، ځکه حدیث کې راغلی دی چې سړی دعا کوي نو اول د ثنا وای. نو ثنا دی وای، چې ثنا وای دا ثنا ده، الحمدلله رب العالمین ثنا ده، بس دا دی وای، دا حمد هم ده، دا ثنا هم ده، او دې کې د رب کریم لوی هم ده. نو بس بیا د سوالو کې او چې کله سوال ختم کی بیا د درود شریف وای په مخ ته لاسونه راکاږي.